امام زاهبی رحمه الله لیکلي کبایر کې وان نظرته بالشهوه الى المراه والامر د زنا انسان چې د شهوت په نظر باندې پردې زنانه له وګوري او هغه کشر له وګوري چې دغه په مخ باندې وختنی زاهبی سے فرمایي و دام زنا را دي سلیم زنا وکړه بلکې کبایر کې لدا خبره ذکر کړې د چې درې قسم عمل د قوم لوط ولادي او اخ انسانان چې کشرانو له پردې زنانه له ګوري دویم دغه سره الله سوځي دریم دغه سره بد اخلاقی وکي وی اولنی دواړه د په ګناه کې ډېر سختي په نسبت سره دریم لا ان دریم خو ګناه ددا اولنی دواړه چې ګورې دې ګناه وړي انتهایی ډېر زیاته نو زاهبی صاحب ځکه فرمایي یو سړی پر دې زنانه له ګوري او د قشن کشر انسان له ګوري چې دغه په مخ باندې وښتنې د شهوت په نظر باندې پوهه شه بدی باندې جدا زنا ده بلکې به د خبره کړې ده چې د دې وجنه سلف صالحینو په دې کې سخت مبالغه کړې ده الاعراض عن المردان وعن النظر اليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم کوم انسانان چې بیګری دي دغه اغله به نظرم نه کوي دغه سره به یو مجلسم نه کوي دغه سره وفات کیږم نه حتی تر دې پورې سلف صالحینو بدام ویلي وې کزمن سره چرته په کوټه کې یو زنانه وې اوې زنانه پاتې شي دومره خطر به نه محسوسي کې لکه یو بیګری نارینه شي پاتې شي دومره سخت حدیث کې د امر چې د نبی صلی الله علیه وسلم خاله وفد راغی پای کې وکشره لکه را مخ کې له دا ورسته کوي موږ له تعلیم راکې تر دې پر اهل المدا خبره ذکر کړې دا چې د سره پاتې کېدل دا کور کې د دکان کې د حمام کې د ناروا د حرام دی لکه څنګه چې د پردي زنانه سره پاتې کېدل حرام حق زره د خشان رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وما خلا رجل بامراه نه یوازې کېږي سړیو د زنانه سره الا کان شیطان مگر ابلیس دغه دریم دی حتی امام زاهبی لیکلی دی چې بېګيري انسانانو کې بعض د انسانان دي يفوق النساء بحسنه چې هغه د بعض ډېر زنانو نه په دې فتنه کې اوچت دي عمر رضی الله جمیل ابن جمیله ولیدو چې دا کیسه سره وې دا وختې ته لری کوي وختې چور باندې اوخره لاغې نورم حسن ورکی ولکه دا د شجاله ولکه چې دا ډېر حسن انسانانی ځکه دا فتنه ډېر لوی ده نو ځکه حکم دې دواړو یو شش ابن حجر اسقلانی رحمه الله الحيثمي ودا زنا د کبایرونو شمار لیدا او ټول علماء بده کې اجماع کړی دا اجماع حتی بده کې د علماء اختلاف راغلی چې دا قتل ډېر خطرناک مسله کې دا زنا صحیح خبره ده چې شرک په دې ټولو کې لوی دی دغه نور سبب مرتبه د زنا او د قشم به د نور ګناهونو اې دې به جدا جدا مرتبه دي قران او سنت شکل انسان وګوري مطالعه کوي هغه آیتونه بدله معلوم کړی چې په باب د زنا کې او هغه احادیث بدله معلوم کړی شي صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض احادیث عبد الله ابن عمرو فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خپل ملګرو لا او بایعکم علی ان لا تشرکوا بالله شیئا زب سره بیعت کوم به خبره باندې ګور شي د رب العالمین سره به هیڅ شي کې شریک نه جوړوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او نبو وجنه هغه نفس دغه وجل الله حرام کړی دی مگر په حق وجل شي معنا قتل وکي شاده شودل زنا وکړه مرتد شو ولا تزنوا زنا بم نکوي ولا تسرقوا غلا بم نکوي ولا تشربوا مسكرا نشیش نه بم نسکي او ویل فمن فعل من ذلك شيئا چې دا کار وکي فاقيموا عليه حده قیم دل بشي باغه باندې حد دا غدا به قائم کړو شو باغه باندې حد دا غدا غره لپاره کفاره ده او چا چې دا کارونه وکړو څنګه الله غره سونه کې پټی کې د دې حساب په الله باندې او چې دا کارونه ونه کړه نبی رسول الله فرمایي زمين ته له علی الله الجنه وزه د انسان لا ضمانت ګرما چې رب العالمین ودا سره جنت له داخلي تاسو ګورئ په دې حدیث کې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ولا تسن زنا مکوي چې کوم سړی د زنا نه ځان وساته رسول الله فرمایي زه د جنت ذمہوار يم دله نتیجه دارو وتلا چې کله سړی په زنا کې واقع دی کاغذ زنا د سرګو دا کاغذ د غوګونو دا کاغذ د ژبې دا کاغذ د لاس دا د خاص اندام دا د محمد رسول الله هغه وکالت او ضمانت د جنت د انسان نه نفش نو درې سوچ به ته خوینو کې
یو خو چې انسان ور باندې جنت نه محروميږي او د جنت په طرف باندې د جنت نه محروميږي د جهنم په طرف باندې روانيږي هغه د زنا ده